السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ښه جنسي رابطې لپاره 8 لارې. تر ننه پورې چې ما د جنسي روابطو اړوند خبرې تاسو ته کولې، ما یو رواني اړخونه تاسو ته څېړله چې رواني اړخونه عمومي توګه د راتلونکي څخه ویره، په تیر کې اوسېدل او یا هم غوسه د دې سبب کېدله چې زموږ جنسي رابطه راته خرابه کړي، او یا هم د مشترک ژوند ملګري سره صحیح رابطه نه درلودل، ښه رفتار، دا د دې سبب کېدی چې جنسي رابطه خرابه کړي. دوهم علت چې موږ په جنسي رابطو په خرابوالي کې عموما ویله هغه دا و چې موږ ویله چې د شوګر نه جوړي او یا هم د وینې د اینې نه جوړي یا هم د وینې فشار نه جوړي، او بل موږ وویله چې د رګونو ناروغۍ د دې سبب کېږي چې زموږ جنسي رابطه خرابه کړي. نن راځو د دا شیانو څخه بغیر نور داسې 8 عوامل وایو چې هغه زموږ جنسي رابطه راته خرابوي. اول راځو چې شي دی. اول وایي په جنسي رابطه کې د شخصي حریم نشتون. کله چې تاسو ښه جنسي رابطه غواړئ، باید تاسو په جنسي رابطې لپاره شخصي حریم ولرئ. مثلا مور و پلار غواړي جنسي رابطه ولري، اولاد یې په اتاق کې ورسره بیده، اولاد دوی ته د جنسي رابطې دپاره مزاحمت کوي. جنسي رابطه په ژوند کې دا رقم مهمه ده لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې غذا خورو، نو دې ته باید موږ کار وکړو تر څو وکولی شو ښه جنسي رابطه ولرو. دغه 8 مسایل چې نن زه تاسو ته وایم چې اولین یې د شخصي حریم درلودل دی، تاسو پر دا باندې تمرکز وکړئ، کوشش وکړئ دغه 8 شیان ځان ته منظم کړئ تر څو ښه جنسي رابطه ولري. تاسو باید د جنسي رابطې دپاره شخصي حریم ولري. وای باید د نورو څخه ویره نه وي چې ستاسو سره مثلا پلار او مور په کور کې اوسیږي او یا هم اولادونه در سره اوسیږي. تاسو چې جنسي رابطه برقراروئ، باید د دې ویره نه وي چې ستا اولاد خونې ته درته راننوځي. مثلا موږ چې اولادونه په کور کې لرو، کیدای شي زموږ اتاق ته داخل بې اجازې راننوځي، نه زموږ د جنسي رابطې لیدونکی واوسي، چې دا ډېر بد شیان دي چې باید اولاد جنسي رابطه ونه ویني، چې عموما مور و پلار په مکمل توګه لڅ پڅ سي نه. نو د دې دپاره چې تاسو شخصي حریم ولرئ، کوشش وکړئ چې خپل مور و پلار او یا هم ماشومان ستاسو خونې ته لاسرسی ونه لري، تاسو شخصي حریم ولرئ. یعنې ستاسو څخه وهم نه وي در سره، د دې وهم نه در سره چې اواز به مې ووځي، مور و پلار به مې واوري، اواز به مې واوري پلانکی نفر به د کور واوري، کوشنیان بیا واوري او یا به کوشنیان راسي. دغه ویره باید نه وي په جنسي رابطه کې. دویمه خبره ده وایي راحتتوب. بعض وخت موږ جنسي رابطه برقراره کوو، راحت نه یو، اوسا نه یو. ښځې عموما جنسي رابطې ته په ډېر عمر داخلیږي، او بل د جنسي رابطه باید په دا رقم فضا کې تاسو وکړئ چې ستاسو وجود ارام وي. بعضې انسانان په چوکۍ کې جنسي رابطه نیسي، بعضې په موټر کې نیسي، بعضې په چپرکټ په غیر صحیح توګه نیسي. نو وای تاسو دا کوشش وکړئ چې هوسا ځای ولرئ د جنسي رابطې دپاره، چې هم د فزیک د نګاه څخه هوسا ځای او هم د رواني نګاه څخه. تاسو ته به یو مثال ووایم. یو هلک خپل د مور د پلار سره اوسېدی، مور پلار یې مړ سوی و، مور یې هم پسې مړه سول. قرار دی د خپل خوب د اتاق څخه د خپل مور و پلار د خوب اتاق ته رالی. دغه اتاق کې به د خپلې مېرمنې سره جنسي رابطه برقراره کول. دغه جنسي رابطه به د مشکلاتو سره مخ و. اخر چې د ډاکټر ته مراجعه وکړه، علت د دې راووتی چې د جنسي رابطه خرابه وه، د نعوظ مشکلات یې درلودله، د شخوالي، ځکه چې د مور د پلار په ځای کې جنسي رابطه نیول. دی چې به دا خونې ته ننوتی په ناخودآګاه توګه بې له دې چې دی حس کړي، ده ته به خپل د مور پلار درد ورپه یادېدی، نو په دې خاطر به د جنسي رابطه خرابېدل. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځای هم د فزیکي نګاه څخه راحت وساتئ، هم د رواني نګاه څخه راحت وساتئ، تر څو ستاسو جنسي رابطه په ښه توګه مخ ته ولاړه سي. درېیمه موضوع یې ده تازه‌توب او خطرونه. بعضې وخت موږ په جنسي رابطه کې د رقم پوزیشنو څخه کار اخلو. هغه پوزیشن چې په جنسي رابطه کې په صحیح توګه زموږ نه یې زده، باید استفاده ځینې ونه کړو، ځکه چې دا امکان لري زموږ جنسي رابطه را خرابه کړي، خطرونه منځته راولي او ناروغۍ منځته راولي. د دې دپاره چې تاسو نوي جنسي پوزیشن ته ولاړ سئ، تاسو د هغه پوزیشن تمرین مخکې له دې چې د جنسي رابطې څخه خوند واخلئ کوئ. یعنې اول یو پوزیشن زده کوئ، بیا یې په جنسي رابطه کې خپل ځان ته راولئ. بل
تاسو وایي د تازه توب بعضې وخت جنسي رابطه ښه کوي هم. مثلا کله چې تاسو یو هوټل ته ځئ، په هوټل کې د هوټل دروازه تړئ، جنسي رابطه نیسئ، ډېره خوندوره وي د کور ته جنسي رابطې. ولې؟ ځکه چې په کور کې د ماشومانو ویره وي، د کورنۍ ویره وي، خو په هوټل کې داسې ویرې نه وي چې مثلا مزاحمت یې د جنسي رابطې دپاره. نو تاسو کوشش وکئ چې تازه توب خپل جنسي رابطې ته راولئ، خو د خطره سره یې مه راولئ. څلورمه موضوع ده وایي د نوي ژوند ملګري او د پخواني ژوند ملګري تر مابین د جنسي رابطې فرق. تاسو چې نوی واده کوئ دا جنسي رابطه درته جذابه وي، خوندوره وي، تاسو ته جنسي رابطه ښه خوند درکوي، خو په مرور د زمان سره دا جنسي رابطه تکرار سي، بیا تاسو ته خوند نه درکوي. یو علت د دا ډېر جنسي رابطې د سوړوالي دا دی چې د میرمن همیشه و میړه ته بلې ویلي چې سمه ده، هر وخت چې د جنسي رابطه غواړي دي ورکړي، بې له دې چې خپل خواهشات مد نظر ونیسي. نو تاسو د دې دپاره چې د ستاسو جنسي رابطه تکراري نسي، یو د بل څه مبد را نسي، جنسي رابطه درته بې معنا نسي، دوه اصله په یاد ولرئ. دغه دوه اصله چې تاسو عملي کوئ دا یعنې تاسو خپل جنسي رابطه وساتل. هغه څه شي دي؟ یو انعطاف پذیري. په جنسي رابطه کې کوشش وکړئ انعطاف پذیره واوسیږئ. مثلا که ستاسو میرمن یو نوی څه جنسي رابطې ته راولي، تاسو یې ومنئ، او یا هم که ستاسو میړه جنسي رابطې ته یو نوی څه راولي، تاسو یې ومنئ. دوهمه خبره دا ده چې د جنسي نظره یو بل ته همیشه شتون مه کوئ، چې هر وخت ستا د میړه زړه وغوښتئ ته جنسي رابطه ورسره نیسئ، یا هر وخت چې ستا د میرمنې زړه وغوښتئ ته جنسي رابطه ورسره نیسئ. بعضې وخت کوشش کوئ چې دا جنسي تماسونه همیشه موجود نه وي، یعنې همیشه په لاسرسي کې مه اوسېږئ. دا پر روابطو کې هم داسې دی. وایي کله چې میړه و میینه یو بل ته ډېر په دسترسي کې واوسېږي، مخصوصا نارینه چې وایي ښځې ته ځان ډېر په دسترسي کې مو نه ورکوي، نو په دې خاطر دغه روابط بیا خراب سي. د ښځې نه خوښېږي چې نارینه همیشه ورته په دسترسي کې، هغه نارینه چې به ښځې ته په دسترس کې همیشه موجود وي قدر یې د لاس وځي. نو تاسو کوشش وکړئ هم په روابطو کې هم په جنسي رابطه کې همیشه په دسترس کې مه اوسېږئ. پنځمه موضوع وایي شخصي حجاب. په جنسي روابط کې کوشش وکړئ شخصي حجاب ولرئ. داسې مه کوئ چې 100% همیشه تاسو لڅ یاست. بعض وخت کوشش کوئ ښایسته لباس استفاده کوئ، بعض وخت کوشش کوئ چې جنسي روابطو کې حجاب وساتئ تر یو حده پورې. بل صمیمیت وساتئ په جنسي رابطه کې، او بل یو د بل صحت ته توجه وکړئ. په جنسي روابطو کې کوشش وکړئ چې اسلامي عقایدو ته هم رسیدګي وکړئ او یو د بل صحت ته هم توجه وکړئ. تاسو به ډېر لیدلي اوس نارینه وایي زه خپل د میرمنې تناسلي آله د ژبې په توسط مساجوم، وایي زما میرمنې دا ځای پاک دی، ماته هېڅ ضرر نه لري، در حال چې دا خبره ډېره غلطه ده. دغه خوله د انسانانو د میکروبو ځاله ده. دغه په خوله کې ډېر قوي انټي بیوټیک شته چې دغه میکروب نه پرېږدي زموږ وجود ته داخل سي، لیکن په هغه اندازه انټي بیوټیک چې په خوله کې شته هغه زموږ په تناسلي آله کې نشته. کله چې تاسو د ژبې سره د تناسلي آلې دپاره کار اخلئ، دا د ژبې میکروبونه و تناسلي آلې ته ځي او د دې سبب کېږي چې میکروبي ناروغۍ منځته راولي. هم نارینه او هم ښځه باید دواړه د خپل مشترک ژوند د ملګري د تناسلي آلې سره د خولې سره تماس ونه لري، ځکه چې میکروب د خولې څخه و دوی ته ځي، نه د تناسلي آلې څخه. شپږمه موضوع ده وایي پلان سوي او یو دم عمل کوونکې جنسي رابطه. ګورئ بعضې انسانان پلان سوي جنسي رابطه خوښوي او بعضې انسانان یو دم جنسي رابطه خوښوي. بعضې انسانان چې مثلا پلان سوي جنسي رابطه خوښوي هغه کسان چې دوی په کور کې ماشومان لري یا د کورنۍ نور غړي لري، نو یو وخت ټاکلی تر څو هغوی ورته مزاحم نه وي. یعنې دلته موږ روانشناسان چې تاسو ته نه وایو چې یو دم جنسي رابطه ښه ده او که پلان سوې جنسي رابطه ښه ده. تاسو کوشش وکړئ خپله میړه وماینه دا تصمیم ونیسئ چې ستاسو دپاره پلان سوې جنسي رابطه ښه ده او که یو دم جنسي رابطه ښه ده. که تاسو په کور کې یوازې یاست یو دم جنسي رابطه نیولی سئ، لیکن تاسو که په کور کې یوازې نه یاست نو باید ستاسو جنسي رابطه پلان سوې وي. اووم موضوع ده وایي جلا فعالیتونه.
جنسي رابطه په ټوټو ویشل. وایي تاسو کوشش وکړئ جنسي رابطه همیشه تکراري مه کوئ او بل یې دا رقم مه کوئ چې یو دم دخول مرحلې ته ولاړ سئ. کوشش وکړئ په جنسي رابطه ټوټه کوئ او دا ټوټې بیرته سره یو ځای کوئ او دخول مرحلې ته ورسېږئ. اتمه موضوع چې ده وایي تشویش. د تشویش څخه ځان وباسئ. تشویش ډېر یو بده بلا ده چې ستاسو جنسي رابطه در خرابوي. وایي ښه جنسي رابطې لپاره 2 مسایل ډېر مهم دی. یو پر ځان باندې تمرکز کول او بل ښه لحظې راوستل و جنسي رابطې ته. مثلا تکرار جنسي رابطه مه کوئ. بل مهمه مسئله د دا ویډیو دا ده چې تاسو میړه ماینه یو د بل سره کښېنئ. دغه مسایل چې نن ما تاسو ته وویل دا مسایل یو د بل سره مطرح کړئ او کوشش وکړئ دغه 8 مسایل خپل په جنسي روابطو کې راولئ، منظم یې کړئ تر څو ستاسو جنسي رابطه منظمه سي. مننه.